کرم دی یو ډایرکټ کرم دی یو کرم دی د تعارف محتاج دی راځي تاسو په درنه استقبال باندې پیدا محمد ناصر سے دغه استقبال وکړو زماني نهائي قابل احترام محترم درنو دلکو محترم ملګرو ضرور ملګرو ته هرکلی وي کوم چې د پاکستان د هر سیمې نه د پښتو د ژبې سفیر د پښتو د ژبې اکیډمي د پښتو د ژبې یو ستر نوم جناب بدر منیر صاحب د برسې حوالې سره نن راوښیو او د کوم حالت تحسین پیش کوو نن په دې کې زموږ څومره ملګري چې دا کوم راغلي وو دا د حالت تحسین او د هغې د برسې حوالې سره چې دا کوم کسان موږ د دې ډېر کم تعداد دی پکار وه زموږ چې لکه څنګه زموږ سینیر ویلې چې دا برسي چې کومه ده دا په اشتهار باندې حال کې پکار وه د ګورنمنټ په تھرو باندې پکار وه چې دې کې کم از کم د ګورنمنټ اعلی او ادارانو شامل وي ولې چې بدر منیر صاحب یو نوم نو د آل پاکستان نومو بلکې نن د انټرنیشنل سطح باندې د آل پاکستان انټرنیشنل بدر منیر فیډریشن د لاندې چې کوم ملګري دي او کوم سپورټران دي دا زما په خیال چې صرف هغه سپورټران ناست دي کوم چې پکې موږ راغلي دي پکار وه چې د دې باقاعده یو اشتهار شوی وي په اخبار کې د دې باقاعده اشتهار شوی وي په ټي وي باندې یو ایډ شوی وي چې څومره په ښه طریقې سره دا برسي منو شوی وي نو د دې به یو خپل نوم او نشان او څنګه نوم چې د بدر صاحب او څنګه نوم چې د بدر صاحب دی بدر منیر صاحب حقیقت سره چې لکه په حقیقي طریقه باندې مړ دی وفات شوی دی خو بدر منیر صاحب زموږ په زړونو کې ژوندی دی نسل تر نسل به ژوندي وي انشاءالله تعالی نن زموږ دا مشران دي د بدر منیر فیډریشن د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن رهنمایي کوي او دا مشران دي دوی سرپرستي کوي انشاءالله تعالی دا موږ د دې د ایج نه بیا سیکنډ کې موږ راځو بیا زموږ نه چې کوم راځي موږ به وختن په وختن باندې هر کال انشاءالله تعالی دا د دې نه په ښه طریقې سره درنه طریقې سره دا برسي مناو او زه د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن باني چیرمین جناب انتظار بدر صاحب او زموږ دلته ناست ټولو انتهایی قدرمن عزتمندو او ګلونو ملګرو ډېرې شکریه ادا کوم چې زه دې قابل بللم او دلته په چرچۍ مې خبرو مو راکړه زه په اخر کې چې یو دا موقع چې کومه ده نو دا چونکې د برسې حوالې سره ده د ایصال ثواب حوالې سره ده نو زه به په اخره کې صرف دا ووایم چې یو ځل په جمع باندې سورې فاتحه او درې ځل سورې اخلاص ووایي او د دې ایصال ثواب چې کوم دی د بدر منیر صاحب روح ته د دې ایصال ثواب وبخئ ولې چې د دې مقصد دا دی زموږ خبرې ډېرې وکړي خبرې زموږ کېږي خو دا پکار دی دا زموږ په هر ملګري نه بلکې په هر فرد باندې دا فرض دي چې لکه مطلب څومره د بدر منیر صاحب مینهوال دي او څومره چا سره مینه کوي څوک نو هغې یو ډالۍ پیش کوي خامخا د خپلې مینې محبت هغه پیرزونې پیش کوي نیکې تمناګانې پیش کوي نن د بدر منیر صاحب برسي ده او 2 منټه پې لګي ټول په جمع باندې یو ځل سورې فاتحه درې ځل سورې اخلاص ووایي او د بدر منیر صاحب ایصال ثواب د هغې روح ته وبخئ دا به زموږ د طرفه د بدر صاحب لپاره یو تحفه وي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین वो पजामा यो दवा ټول کوي الله